نه مو اورېدلې زه چې په تا مینېدم نو په بلا وړېدم نو دا په سونیا شاه فټ کېږي زه چې په تا مینېدم نه که دا دې ورته وویلې هغه کوتکې به بیا ما پسې راغلي خلکو مونږ خراب کړو دا نه دي دا لنډر کوچر خلک دا چې کوم د پسول او د کور دروازه به هم نه مړه چې کور ته ورشي تاسو به خبرې کوي قسم دې زه تلم یم څو کسانو پسې بار ملک ته تلی او بس دیالتا کور کې به ورم نه او هغه به تا پسې کنزل کوي دا ما راغوستې وه مجرې دپاره محمد حسین سواتي او زما پکې یو ځای مونږ ته مجرې ښه درته ووایو نو چې ستاسو ډایرکشن کې بیرنی رور مې دا کار هغې کړی دی که نه ستاسو ډایرکشن کې نو هغه ټایم پې ستاسو زړه راغلی او که هغې در باندې زړه راغلی دا داسې کار و ما دا خبره را باندې کېسي ښه بل تپوس رانه دا کومه ده د علي شاه چې ده که نه علي شاه دا ستاسو خپله لور ده نه چې دا ما ډېرو ویډیوګانو کې ویلي دي ما پرون هم چې کوم انټرویو وه پرون هم کړې وه که نه هغې کې هم ما ویلي دي چې دا زما لور نه ده ستاسو په سوشل میډیا باندې ما یو ویډیو کتلې وه په سر مو یو وخت کې د این پی ټوپۍ په سر کړې وه بیا تاسو هغه لرې کړه بیا تاسو ویل مونږ خپله یو پارټي جوړو د حیا سادر نو دا مشوره ستاسو خپله وه که نه تاسو ته چا ویلو چې نه تاسو خپله پارټي جوړه کړئ این پی بسم الله الرحمن الرحیم قدرمندو کتونکو صابر جان تاسو په خدمت کې حاضر دی څوک را سره موجود دي تاسو به ښه پېژنئ سوشل میډیا باندې ډېر زیات راځي داود شاه لالا را سره موجود دی هغې ته ستړي مشي وایو او په خیرالي ورته وایو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته یاره خوشحاله په دې شوم چې دومره په سختو حالاتو کې تاسو موږ له رالی دلته او خوشحاله راته اوسئ یو څو پوښتنې به درنه کوم ستاسو د ژوند حوالې سره اول خو راته ووایي چې تاسو تعلق د کوم ځای سره ساتئ مونږ خو چې هم د دې پېښور سره تعلق لرو هم د دې پېښور اوسېدونکي یو به دلته پیدا شوي یو ښه جي ښه بس دا زمونږ کلی دی ملک دی صحیح دا راته ووایي لالا چې تاسو د سوشل میډیا ته راتګ د دې نه مخکې تاسو چې کوم دی ډرامو کې کار کړی دی نه دی کړی دې په حواله مې لږ پوهېږئ د دې میډیا خو زمونږ وشو تقریبا 4 کاله ښه د دې نه علاوه چې کوم کار ما کړی دی هغه د ډرامو ډایرکشن مې کړی ښه هدایتکار وي 2006 کې ښه 2006 کې زه راغلی ما او دا هلک چې کوم دی دې خبرې ګواه دی صحیح چې دی ورکوټ و ښه د ده لا برید نه و راغلی چې دی زما سره په ډرامو کې دې ستاسو څه دی دی زما اسم نه دی شاګرد مې دی بس ښه جی 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 دې زما استاد دی شاګرد مې دی تقریبا 18-19 سال نه دی کراب لکه دې ما سره دی او بس دې زما تاسو را لوی کړی په سخته کې هم دې زما پکارېږي منډه تړله کې هسپتال کې هم زه دی سره لکه داسې نه دي چې ګینې یوازې ډرامو پسې ده که نه صحیح بس داسې لکه زمونږ یو کشر دی بس صحیح ښه دا راته ووایه لالا چې ستاسو د نوم سره داود شاه سونیا شاه بیا علی شاه نو دا شاه ټکی ستاسو نه هغې ته تللی دی او که د هغې نه تاسو ته راغلی شاه ټکی زما نه تللی دی ښه زما خپل نوم دی محمد داود شاه محمد داود شاه او جی صحیح نو دا زما نوم دی او دا سونیا شاه خو چې دی دا خو هغې بس هغه شاه ځان سره یو ځای کړی دی که نه ښه لالا دا راته ووایه چې علي شاه بیا 007 دا 007 دا یو خاص نوم دی که نه دا د بل چا نشته نو دا ورله تاسو یې ښې دی که په خپله دا تخلص علما ورکړی دی ښه نو هغې شاعري کوي نه شاعري نه ده دا یو کوډ دی لکه چا کوډ نه چې یاره وي دا کوډ ورکوم او دا سیس به زما دا زمونږ یو کوډ دی
دا زموږ داسې یو بس یو سسپنس کې مونږ ساتلی ها دا د یو د انګلیش فلمونو یو دا زما هیرو هم دی جیمز بوند زما لکه دا زما و ها دا ما علي شاله بیا ورکو ها دا زما خپله خو دا اوچا 007 دا زما و الکوانې نه ها ما سره یو ده صحیح او علي شاه چېرته بهر ملکونو ته تللی ده تاسو یا تاسو نه علاوه نه تللی ده که نه اوس دا تللی نو دوبۍ ته او شارجه ابوظبي دلته درې شوګانې وي که نه اختر کې دا غټ اختر نه تاسو ورسره وئ نه زه خو دغه زما خو دغه حل دی که نه زه خو لګېدلی نه یم زه دې چې کوم دی بس مونږ دې ما سره هلته کور کې وو هغې مې لېږلي دا بس تلمه خو بس هلته زه ورته خراب شوم زما خپله هغه شوه صحیح یو بل تپوس درنه دا کومه ستاسو په سوشل میډیا باندې ما یو ویډیو کتلی وه په سر مو یو وخت کې د این پی ټوپۍ په سر کړې وه بیا تاسو هغه لرې کا بیا تاسو ویل مونږ خپله یو پارټي جوړو د حیا صادر نو دا مشوره ستاسو خپله وکړه نه تاسو ته چا ویلو چې نه تاسو خپله پارټي جوړه کړئ این پی پرېږدئ مونږ ډېر کوشش وکړو چې یاره یو طرف ته به شو یو سیټ ته به بس سیټ شو که نه خو دې خلکو مونږ یو سیستم پرې نه ښو که ای این پی ده خو داسې ده چې زمونږ نیکه د ای این پی و که نه هغه د باچا خان مطلب پیروکار و چرسدی زمونږ یو نیکه مولا و یو چې کوم دی د باچا خان پیروکار و د مور پلارم د باچا خان پیروکار و د پلارم مولانا صاحب دی اوس وفات دی مولانا صاحب لکه حافظ و دغوره نو زمونږ چې کوم دی دواړو سره تعلق دی او دواړه یو ځای شوي هم دي که خیال کړي اوس زمونږ دواړو سره تعلق خو داسې نه چې شمولیت کړی دی یا الیکشن کوو دا دوی خلکو راپسې جوړه کړه او چې تاسو به الیکشن ته ودرېږئ او تاسو به دا کوئ مونږ صرف دا ویلي چې یاره زمونږ دا پارټي خوښه ده صحیح نور خو دا نه دي ویل چې مونږ نه بیا تاسو چې کله ویل مونږ خپله پارټي جوړو هغې د نوم تاسو خوښ کړی د حیا صادر دې په حواله باندې خلکو تاسو سره بیا ډېر کنزل وینا هم کړو هغې په حواله خبره په دې دوام شوې وه الله دې وبخي مفتي سردار علي حقاني صاحب هغه په دوام کړې وه خو دې خلکو تاسو دې طرف ته نه راپرېښئ دا خلک دا نه غواړي که نه د دې مطلب دا دی که نه چې دوی نور هم بېګړه وشي دا هغه نه دي چې ستا مطلب تا سمې ته راکاږي دا تا کندې ته راکاږي نور هم د دې مونږ چې لږ شان ښه شو که نه دې کنځلو له زور ورکړي صحیح زمونږ دماغ اوټ کړي مونږ بیا راپاسو ورپسې ستاسو داسې ستاسو هغسې نو هغه الټه زمونږ هغه ښه سړیتوب بیا روان شي ځکه چې تاسو درې څلور ځل داسې ویلو چې یاره مونږ دا فیلډ پرېښو سوشل میډیا مونږ پرېښه یا مونږ دا ډانسونه پرېښه خو دا خلکو بیا ولې دې طرف ته تاسو مجبوره کړي او دې طرف ته بیا راشئ دی وایرل کوي ځان په مونږ باندې کوم سړی چې څوک نه پېژني بس هغه ما پسې کنځلې وکړي سونیا شاه پسې وکړي بس هغه خو اوس هغه شی مونږ نه کوو مونږ به مخکې جواب ورکوو چې جواب به م ورکړه هغه به یکدم د هغه به یا 100 سبسکرایب یا به 5000 شو چې مونږ به جواب ورکوو هلته هغه به م یاد کړو که نه چې دا پلان کې وګوره مونږ پسې دا وایي نو بیا مونږ سوچ وکړو مونږ نه بس اوس به مونږ چاته ریپلی نه ورکوو صحیح ښه بل تپوس درنه دا کومه د علي شاه چې ده که نه علي شاه دا ستاسو خپله لور ده نه چې دا ما ډېرو ویډیوګانو کې ویلي دي ما پرون هم چې کوم انټرویو وه پرون هم کړې وه که نه هغې کې هم ما ویلي دي چې دا زما لور ده دا 4 سال و هغه ټایم کې چې کوم ټایم کې د دې مور ما سره واده کو سونیا شاه دا د 4 کال وه صحیح لکه دا د دې پلار بل و هغې بل خاوند و هغې نه بیا طلاق واخیستو بیا ما سره شو تاسو سونیا شاه خبره وکړه سونیا شاه په ډرامو کې کار کړی دی هغې خو مطلب ما ته داسې ډرامې یاد دي صحیح او موږ د کوره ټول اکټران یو مطلب ما ته علمزیب مجاهد د وخت اکټر دغه خو علمزیب مجاهد جانان یادې جانان او دغه ولکه داسې ښه نوم یې دی مړه خو مونږ نمونه میر شو یو هغه سره ډولۍ دی مبارک شه ډرامه ده جهانګیر جاني موري پکې هغې کې ډېر وخت ډرامه ده اوسنۍ نه ده نه نو سونیا شاه ستاسو په ډایرکشن کې چېرته کار کړی زما په ډایرکشن کې چې کوم دی سرتیز بدمعاش ډرامه مې پې کړې ده د ظلم انجام مې پې کړې ده او نورې مې پې کړې دي ولکه ډېرې وې دفعه 302 مې ښه درته ووایو چې ستاسو ډایرکشن کې دا کار هغې کړی دی که نه ستاسو ډایرکشن کې نو هغه ټایم پې ستاسو زړه راغلی او که هغې در باندې زړه راغلی دا داسې کار و مړه دا خبره را باندې کېسي دا داسې کار و یو مشر و خدای دی دی ښه کي
دا دغه د لاسه ها زمونږ په ډرامه کې دا ما راغوستې وه مجرې دپاره محمد حسین سواتي او زما پکې یو ځای مونږ ته مجرې او خیبر ګیسټ هاوس کې حیات آباد کې صحیح ده نو هلته چې دا مونږ راغوسته هلته چې مونږ راغوسته نو بیا دې ما نه نمبر واخیستو صحیح دې ما ته ویل چې یاره که بیا ستاسو کاري نو ما ته به ووایې په دې کې بیا زمونږ د هغې نه پس والیم و د چا والیم مې کولو که نه مونږ خو ډایرکشن کوله ګانې به چا کولې چا به ډرامې هغه کیمرامین ما ته وایي چې تاسو سره هغه یو آرټسټ تاسو له نمبر هم اخیستی دی هغې ته ووایم مې ووایه ورته وایي د ګانې په هغې وکړو دا بیا مونږ راغوسته ګانو چې راوغوسته یو مشر و انور نومې و اخبارونو کار کوي اوس هم ژوندی دی هغه وایي چې یاره ته ما ته له لاس وښیه ما ته وایي مې وایه وګوره داسې ګورې ګورې یاره ستا په قسمت کې داسې ښځه ده لکه دا چې هغې ته ته وښیه ما ته وایي ته وښیه هغه ورته ماما پرېږده نه هغې ته یې وایي که نه چې هغې له یو کته وایي ستا په قسمت کې داسې سړی دی لکه څه پته لګي چې چاته هغې خپلو کې ټاټیکل جنګولې چې بس مونږ وایي زه بس خبره جوړه شوه بیا هم یو بل ته خیال شو هغه ټایم کې تر دې وخته پورې زمونږ دا خیال ما سره خو به ډېرې تلې راتلې لکه د لاهور نه به رخسانه لاهور هم راتلله هغه یو بله جدی وه پهلوانه یاره ډایرکټر وې هغه به راتلله مونږ له به راتلې دلته صحیح نادیه ګل پورې سباګل نادیه ګل رانی اوس واده ده شګفته دا ټولې مونږ سره کار به کوله ډرامو کې نه نو سونیا شاه سره ستاسو د واده څونه وخت شو وشو تقریبا 18-19 داسې به کېږي نو دا 18 سال لکه په هوا تیر شو که نه ښه سخت تیر دې کې څه ډېر سخت تیر شو او څه پکې لږ اسان شو بیا علي شاه بیا لږ مونږ له سات راکړو دې نه مخکې مونږ ډېر علي شاه را لویه شوه علي شاه چې راله ورسره ووته نو بس بیا زمونږ لږه ساه واخېسته صحیح صفا خبره کوو که نه او دا ګانه مو اورېدلی زه چې په تا مینېدم نو په بلا به وړېدم نو دا په سونیا شاه فټ کېږي زه چې په تا مینېدم نه که دا دې ورته وویلې هغه کوتکې به بیا ما پسې راغلي سړی مو چې مونږ خو بیا څوک پرېږدي به هم نه وایي به زه مړه تا به څوک ګرځوي الله به دې ښه کړي الله به ښه کړي ښه دا راته ووایه د علي شاه چې کوم ډرس دی دا هغه په خپله خوښ کوي که نه دا ولې د بهر نه دا چې کوم بیکو که نه اوس نه کوي اوس هم پې بند کړی دی صحیح موږ ورته دا شی به نه کوې صحیح دلته ما ته خلک ګوري کنځل ستا زور ما نه مې وباسي ته خو کور کې تا ته څوک څه وایي خلک ما پسې کنځل کوي بالکل مې زه شل جګړې کوم بار دروازې نو مې ستا د لاسه کوم ما ورته که زه دې روغ خوښ یم خو بیا مه کوه دا شی نو اوس یې بند کړي دي صحیح دا راته ووایي چې ستاسو په معاشره کې ستاسو یا چم ګاونډ کې تاسو ته خلک په کوم نظر باندې ګوري په ښه نظر ګوري که نه موږ ته خو څه پورې چا داسې په خپل علاقه کې مړی ژوندی هم کوو صحیح خپل مطلب هر چا سره غم خادي برابره صحیح نه زموږ په علاقه کې څوک موږ پسې خبرې کوي نه څه کوي دا دې اوس هم زه چې په کوم ځای کې یم دلته زما تپوس وکړه یاره هغه سره درته وایي ښځې یا شاجیه دی بس نور به څه نه وایي شاه صاحب یا بس یا به شاجیه دی یا به شاه صاحب یا دی بل څه به ته نه وایي تاسو دا خو دې خلکو مونږ خراب کړو دا نه دي دا لنډر کوچر خلک دا چې کوم د پسول او د کور دروازه به هم نه مړه چې کور ته ورشي قسم دی زه تللی یم څو کسانو پسې کور کې به ورم نه او هغه به تا پسې کنځل کوي نو بیا مړه کې مې ته خپل ځان خرابې چې دوی پسې ځي یو ورځ تللی وم مور یې په دیوال داسې غوا ولاړه وه چیلې غوا میخې ولاړې وړ او مور یې خانک د زغې ایښې و د غوشانو او هغې تپلې په هغه دیوال باندې ولاړه وه او ته ورغلې زه ورغلم ما یاره پلان کې هغه راله وایي زه لاس وینځم بچی ماته وایي مې نه لاس مه وینځه به صرف یو دوه خبر مې دا پلان کې ستا زوی دی یا دا مې زوی دی وایي که خدای دې ځواني مرګ کړي ماته وایي هم ترې تنګه وه وایي مونږ یې نه پرېږدو کور کې په پولو پروت چې د پټو کې وي پروت یو وي دا وایي مصیبت ورسره دا موبایل وایي چیلې به په غلا خرڅه کړی وایي دلته پلو کړله خرڅه یې کړه وایي منډې کې او ځان یې موبایل اخیستی دی ښه دا وچا لاله یو بل تپوس نه دا کومه چې تاسو ماشاءالله ښایسته ږیره پرېښې وه ټیک ده هغې کې هم تاسو خلکو نه پرېښئ
هغه خدا سه کار نو کنه دا ګیره زمانه تلم و یو ټیم کې دا غي سو بیا راکړه دا غي واپس سو جواب دا د خدای بیا راکړه اوس تر د څوک شل لګرا کی والله کې لری کم صحیح هغه زه په غلط فهمه کې راغلی مو بس الله پاک بس معفو کی او انسان نه خطا کی او اوسم داري توبه استغفار وایو صحیح چې ډیر بدم کړی دا یو ډیر عظیم سیز دی تا ته هم خیر دی وړه وړه پرې دا صحیح ده صحیح ده تاسو چې څو وخت کې هغه ګیره واله کنه او بیا کور ته راځي هغه بل چلو ها دا کی سره وړه کړی وړه کړی مې والي مې نو کنه دی خلکو را باندې بیا وته پله ها ما صرف وړه کړی و نه هغه خو چې تاسو هغه د شپې ویډیو کې بدنامه کړم مې راشه اوس په دا کار نو کی سره ته لګو کا چې خلک وګوري کنه او یاره ودا ما نه غلطي شو ها ګوره تاسو بیا ویل چې را یو خزا و یاد کا شي زابټ مې یاد کړو خو بیا مې بد کړی دروغ پس دروغ نه دی پکا بس یو کار وشو مان ها باغې مې خو مطلب از د غفار کړی دی خپل مرزه خو دې نو کړی کنه توبې مې وستي بس ما نه غلط فهمي شو ما لکه وړه کوله ها امانه روانه شو ها خپل لکه نه لچ ورشه غټه ګیره نه وړه کوي تا ته پته او یار دا ګناه ده زه خپل ورته ون ختم کې چې مونږ ولا بس ما روانه شو تا پکې سوکی سوکی ټیکولې ما وی چې دغه وړه کوم یقینو کاغه کې چې سره زما دا ګیره سزه کې غټه شو سزه کې او دا مانی چې کله تاسو کور ته رالی بیا تا ویډیو کوله او دومره خپو ما په غیزه کنه چې په خدای به دې قسم اوسم زګوري هغه وخت چې زیات کم زم دا ما وی دا وکړ اوس غټیږي واپس دا وکړ خپل ځای لري صحیح 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 نو هغه الله پاک بیا موټ کړه اوس تاسو ډیر زیات په سوشل میډیا نه راځي د دې سوجه ده ولې نه راځم کنه ها راځم خدا سي کار د چي دي هغه کنځلي منځلي مونږ پریخي دي بدره ده نو دا خلک مونږ نو سو تختې دلته دا ټول د کنځلو خلکو دي ته خوشالي چې تا پسې کوم او د پسې کوم د پسې وزه کنځل کوم دي علي شامور مونږ پسې کنځل چې مونږ مخ ډیره ته وس خان خلکو ویلي دي پیسې ورې خو چې دا مونږ پسې کنځلو کی واه 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 پیسې ورکوي مونږ پسې دی ویډیو کې د کنځلو چې مونږ فهم شو مونږ پسې کنځلو کی تصویران دې زمونږ ورکیو نوم دی وای ها تاسو د چینل ډېری زیاتې دي لکه یو وی د یو چینل وی دغه ویم کنه سلور ها بس دا نور چې څومره دي دا ټول فیک دي هورم 007 دی ام یو اس دی یو اس ار دی ها او یو بل دی صحیح فلمي دنیا سلور بس صحیح 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 په اخیری کې د پښتنو نه سګیله لري ګیله دا لرم چې کله زه ښه کار کوم ما پسې کنځل ما کوي وای وروره چې زه ښه کار کوم بیا تاسو حق نشته د کنځلو که څنګه بالکل بېشکه دا خبره ټیک ده چې غلط کوم بېشکه را پسې وکړې والله که تا ته سم درته تاسو زه وایم زه به الټه داسې سر ښکته کوم خو چې سم کار کوم بیا م وکړئ نو بیا به زما پاره دغه ختلي بیا ما نه هم ګیله نه کوي دا خو یو خپله که نه چې دا بل هم لاړه شي نو پروا مې پرې نشته بیا وي په پښتو کې پختی ماتېږي صحیح خو نه تاسو نه زیات ورته بیا هغه ستاسو پرودانې کارېږي هغه ته مې ته به نه راځي دوی سره زما کار دی کم سړی چې ما ته کنځل کوي زه ورته کوم بس مې ته به نه راځي صحیح ته به پکې نه راځي بس صحیح دا زما کار خوشحاله راته اوسې مونږ له موټیم راکو او ډېره زیاته مهرباني خوشحاله راته اوسې ښه مننه جي مننه ډېره مننه